د مرستې لاس د نړیوالو زمونږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي د مرستې لاس د نړیوالو زمونږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي منو چې ډېر به وي زمونږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زمونږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي یو کس به د لاهور پکې وي ځوانانو د هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو ته خپاره دي کوم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د قدرمنو وخت هم اخر دی او تاسو به هم ستړي موږ سره مېلمانه هم ستړي دي مخکې له دې چې تاسو سره یې وړوکی هغه غزلګوټی شریکوو او ما دلته چې مشاعرې نه کوم فایز واخیستو نو زه خپل قدرمن مشر پروفیسر ډاکټر عباسي نصرزی چې د دې پېښور نه کوم ملګري راغلي دي او زه فکر کوم د لر او د بر پروفیسر صاحب شاکر د لر او د بر مسله حل شوې ده لر بر موږ نور نه یو څوک د پېښور یو څوک د نګران یو څوک د کابل دا لرې پکې او برې پکې بس څوک د پېښور دی باور کوي پروفیسر صاحب د اقبال شاکر ډاکټر صاحب دا نور ملګري چې پېښور نه راغلي دوی 3 ساعته مزل کړی لا به یې څلور ساعته وي او که تاسو باور کوئ دلته رئیس صاحب هم ډېر دغه کړم کاش کړم ما 14 ساعته مزل کړی دی نو باید چې ما ته وویل شي چې لرې کې برې دا 2 ساعتونه دغه ځای ته راغلي بس مسله د دې ځای حل ده څوک د پېښور راغلي څوک د کابل څوک د کونړ قدرمنو دغه دوستانو چې د پېښور نه راغلي دي یا په اصطلاح د ملکړ نه راغلي دي سوات نه راغلي دي د کوټ نه راغلي دي البته دومره به ووایو چې په کنډو اخوا دي او خپل لوی کور ته راغلي دي هرکلی ورته د خپلو دوستانو ملګرو له طرفه چې موږ سره ځوان ملګری قلاتوال صاحب دی ننګ قلاتوال او ډاکټر صاحب دراني دا ملګري مو سره راغلي دي له کابل نه راسره رابدرګو له خوست نه تر دغه ځای پورې راغلي د دې سره سره چې پټه د نوي چې کومه شکرانه موږ تاسو ته یا ملګرو ته درکړله نو دا د هېواد د داخله چارو د چارسنبالي او ځوان وزیر خلیفه سراج الدین حقاري له طرفه تاسو ته درکړلی شولې کرامات او سلامونه هم ټولو دوستانو ته او خاص کر کوم ملګري چې د پولې نه هغې غاړه راغلي دي ول چې زما احترامات او سلامونه دغه دوستانو ته کېږده زه باید د سره لاړ وې خو بس داسې دي چې دا خلک بل ته رانشي او زما حالت دلته تیز دي نو پټه د نه وي چې د هېواد د داخله چارو چارسنبالی وزیر سره د دې چې په هېوادنیو چارو باندې بوخت دی نو د خپل لرغوني فرهنګ او د خپل لرغوني ادب نه بیا هم بې خبره نه دی خو رودانې ورته وایو یو وړوکی غوندې غزل در سره شریکوم او د کوزه نه چې کوم ملګري راغلي د پېښور نه هغې ته څلور بیته شعر دی البته خپل بله دی صداقته پروفیسر صاحب منګه هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو منګه هر وخت ستا پر قاتل نظر تیریږو ستا د نظر تیرې چړې دي چې پڅ نه شي چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو چې ته راتلې موږ به په لاره کې پرش کړي وخو اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي اشنا باڼه ملک شډل دي پښې دې غوڅې نه شي غزل و یو ځل مې مخکې ویلی وخت مو نه اخلمه ډاکټر صاحب اقبال شاکر چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي دلته طالب جان طالب هم راغلی دی او دا د وخت ځوان شاعر دی او ډېر انځورګر شاعر دی چې نه تربور نه دښمني وي او نه شور پکې وي اب څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پیغور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې ډک بلابند له ګردنۍ نه دې اوږې درنې وي یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر ته لور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي سبزیه صاحب چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو
ټنګ ټکور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب د ډک وي حجره د ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي یو غزلیز ماښام رئیس صاحب ساجد یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چلمان هم درې څلور پکې وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چلمان هم درې څلور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلاوې چې د هرې بلا زور پکې وي خوب مې لیده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلاوې چې د هرې بلا زور پکې وي اوې د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي نه یو کس به د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي یو کس به د لاهور پکې وي موږ د کلتور د رئیس ځوان رئیس نه په ډېره مننه چې هغه دغه پروګرام جوړ کړی و د هغه د زړه له کومې مننه کوو چې کتاب چاپ کړی دی ساپي صاحب یعنې د خپرندویه ټولنې شهباز خپرندویه ټولنې د هغه نه هم ډېره مننه کوو خو دا هم ترې مننه کوو چې ما ته خپل کتاب تر اوسه پر یوه کاپي هم نه ده رسېدلی دا هم کور وطن ډېره مننه تر بیا لیدو ښې چارې تراب صاحب بیا هم راځي دغه د جرمني نه چا تراب صاحب لپاره